شور د بلبلو په وطن مو جوړ بهار دی هر خوان. بسم الله الرحمن الرحیم. د احصایو معلوماتو ملي ادارې قدرمن لوی رئیس صاحب، محترم معاون صاحبانو، د رسنیو مرکز همکارانو، د ادارې عزتمندو رئیس صاحبانو، د رسنیو استازو او حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د احصایو معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست د هیواد په کچه د جغرافیایي معلوماتو په برخه کې د فعالیتونو او کړنو د تنظیم او همغږۍ په برخه کې فعالیت کوي، چې د جغرافیایي معلوماتو د یو واحد مرکزی مرجع په توګه فعالیت ترسره کوي. د 1440 کال په اوږدو کې د جغرافیایي معلوماتو په برخه کې د هیواد د کرنیزو څو اقلامو سپوږمکیزي او ځمکنۍ سروېګانې ترسره شوي، چې تفصیل په دې ډول دی. په تیر کال کې د غنمو د کښت سیمو ساتلایټي سروې د احصایو معلومات ملي ادارې له ریموټ سنسنګ ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو او د سپوږمکیزو انځورونو د ارزونې پر مټ تیر کال د ټول هیواد په کچه د کښت لاندې غنمو سیمې تثبیت کړي دي، چې اوبیز او للمي غنم پکې شاملېږي. د دې ادارې موندنې ښیي چې د تر کښت لاندې ټولې کرنیزې ځمکې پر 2.12 میلیون هکتاره یې غنم کرل شوي، چې 1.38 میلیون هکتاره یې اوبیز او 260,000 هکتاره یې للمي غنم وو. دا ښیي چې د 1402 کال په پرتله د اوبیز غنمو په کښت کې 2.8% او د للمي غنمو په کښت کې 8.2% زیاتوالی راغلی و. د ترلاسه شویو ارقامو ارزونه څرګندوي چې د غنمو کښت د هیواد د ټولې کرل شوې ځمکې شاوخوا 80% جوړوي. د هیواد تر ټولو ډیر اوبیز غنم په هلمند، کندهار، فراه او کندوز ولایتونو کې او تر ټولو ډیر للمي غنم په تخار، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې کرل شوی وو، چې د تولید کچه یې نږدې 4.3 میلیون میټریک ټنو ته رسیږي. دا د 1402 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. تر ټولو ډیر تولید یعنی 822,000 میټریک ټنه په هلمند ولایت کې، تر هغه وروسته کندوز د 423,000 میټریک ټنه، هرات د 380,000 میټریک ټنه، کندهار د څه باندې 315,000 میټریک ټنه، تخار د نږدې 322,000 میټریک ټنه او فراه د نږدې 314,000 میټریک ټنه غنمو په تولید سره د غنمو ډیر تولیدونکي ولایتونه وو. په ورته وخت کې د نفوسو د اټکل په نظر کې نیولو سره د هیواد په کچه د غنمو اړتیا 6.2 میلیون میټریک ټنه اټکل شوې وه، چې د 1403 کال د تولیداتو په پرتله د 2 میلیون میټریک ټنه غنمو د کمښت ښکارندویي کوله. د وریجو تر کښت لاندې سیمې د دې ترڅنګ د احصایو معلوماتو ملي ادارې په تیر کال کې د وریجو تر کښت لاندې سیمې هم تثبیت کړي، چې د دې تثبیت له مخې د هیواد په 12 ولایتونو کې په 109.2 هکتاره ځمکه باندې وریجې کرل شوي. ارقام ښیي چې تیر کال 408,000 میټریک ټنه وریجې تولید شوي، چې د تیر 1402 کال په پرتله 9.6% زیاتوالی ښیي. تر ټولو ډېرې 110,000 میټریک ټنه وریجې په کندوز ولایت کې تولید شوي دي. د ویلو وړ ده چې د تیر کال په اوږدو کې د احصایو معلوماتو ملي ادارې له کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سره په ګډه همغږۍ د هیواد په 12 ولایتونو کې د وریجو د تولیداتو د کچې معلومولو سروې ترسره کړې ده، چې ذکر شوي ارقام د یادې سروې په نتیجه کې لاسته راغلي دي. د پنبې تر کښت لاندې سیمې د احصایو معلومات ملي ادارې په لومړی ځل د ریموټ سنسنګ ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو د هیواد د پنبې تر کښت لاندې سیمې نقشه اخیستنه کړې ده. ارقام ښیي چې تیر کال په ټول هیواد کې په 115,000 هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې، چې نږدې 109,000 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شوی دی. تر ټولو ډیره پنبه په هلمند، بلخ، کندهار او جوزجان ولایتونو کې کرل شوې ده. د پنبې په کښت کې د تیر 1402 کال په پرتله 12% او په تولید کې تر 10% زیاتوالی راغلی دی، چې دا ارقام هم د سټلایټي سروې او ځمکنۍ سروې په پایله کې چې لومړی ځل په هیواد کې ترلاسه شوي دي. د دې ترڅنګ د احصایو معلومات ملي ادارې له ریموټ سنسنګ ټکنالوژي څخه په ګټې اخیستو او د سپوږمکیزو انځورونو د ارزونې پر مټ د 1404 کال د اوبیزو او للمي ځمکو تر کښت لاندې سیمې هم تثبیت کړي دي. د دې نقشه اخیستنې له مخې په 1404 کال کې د هیواد تر کښت لاندې ټوله کرنیزه ځمکه 2.7 میلیون هکتارو ته رسیږي، چې له دې ډلې 2.7 میلیون هکتاره اوبیزه او 609,000 هکتاره للمي ده.
په داسې حال کې چې په 1403 کال کې مجموعاً 3 میلیون هکتار ځمکې باندې کښت شوی و چې 2.1 میلیون هکتار یې اوبیزه او 900,000 هکتار یې للمي کښت و. په دې توګه 2% په اوبیز او 28% په للمي کښت ځمکو کې کموالی راغلی دی چې دا په ټوله کې د تیر کال په پرتله د هېواد تر کښت لاندې سیمو کې 10% کموالی ښیي. دا کموالی تر ډیره د پسرلني اورښتونو په وخت نه اورېدو له امله رامنځته شوي دي. وزارتونه او اداراتو ته د جغرافیایي معلوماتو په واک کې ورکول. څرنګه چې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست د جغرافیایي معلوماتو او فعالیتونو د انسجام په برخه کې کار کوي، همداراز ټول وزارتونه او ادارات د خپل اړتیا وړ جغرافیایي معلومات او سپوږمکیز انځورونه د دې ادارې څخه ترلاسه کوي چې د تیر کال په اوږدو کې 12 وزارتونه او اداراتو د خپل ضرورت وړ جغرافیایي معلومات او سپوږمکیز انځورونه د دې ادارې څخه ترلاسه کړي دي چې معمولا د دې معلوماتو څخه د پروژو په تطبیق کې او پلان جوړونه کې تینا استفاده او ګټه پورته شوې ده. د زیربنایي او انکشافي پروژو د جغرافیایي معلوماتو راټولول. د احصایې معلومات ملي ادارې د تیر کال په اوږدو کې د 14 وزارتونو او اداراتو اړوند حدوداً 200 زیربنایي او انکشافي پروژې معلومات راټول او په یو واحد ډیټابیس کې تنظیم کړي دي چې د معلوماتو څخه د پلان جوړونې په برخه کې استفاده کیږي او ډېر اسانتیاوي رامنځته کوي. دا هغه عمده معلومات او کړنې وي چې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست تر شرط لاندې د تیر کال په اوږدو کې ترسره شوی وي. د پاملرنې څخه مو مننه.